سلامونه ملګرو جوړ په خیر. نن موږ تاسو ته د کیکر په حواله باندې زموږ د یو باټني ملګري د کیکر په حواله د کیکر افادیت او اهمیت په حواله باندې ډېر زورور لیک کړی و او زموږ خواته په داسې وخت کیکر ډېر زیات وده کړې ده. نو د کیکر په هکله باندې تاسو سره ارسلان خان خپل نظر شیر کوي. سلامونه ملګرو، هیله لرم چې ټول جوړ او روغ ویاستئ. نن د کیکر په حواله سره تاسو سره یو څه شیر کوم چې اول چې دا دی کیکر پیلیا هم ته ورته ویلی شي، تخم هم ته ورته ویلی شي او دا چې نور نومان تشکاره قسم یادولی شي. جی جی او دا کیکر چې نن پخوانی نوم چې دی کیشیا او نایلوټیکا دی. یعنی دغه په پښتو کې موږ کیکر ورته یایو، د ساینټیفیک نوم یې چېرته دی کیکرغه؟ کیشیا نایلوټیکا او نو کیشیا نایلوټیکا او دغه ویکیلیا نایلوټیکا. اچھا دغه مثال کې ته دا یایې چې دا کیکر دی، دا کیکر چې دی دا دې نوم چې دی کیشیا نایلوټیکا او د دې بوجي ډېر دغه لري اهمیت لري. بوجي څه اهمیت لري ته پر دې وژغږ؟ دغه کم سړی چې مطلب موټر ته ول کېږي په زور ګاش نوم ورته یاد شوی دی، هغه به دغه ایټم بم ولري. څنګه ایټم بم چې تباهي نه بلکې وطن له ګټه راړي. دغه چې دی نایټروجن په مځکه کې پیدا کوي چې هغه چې دی مځکه فرټایل کوي. دغه چې دی مځکه کې کله سیلاب شی راشي چور شی چې جوړوي سوایل اروژن چې دی دا رکاوي دا نه یې لکوي او دغه چې دی کاربن ډای اکساید نیسي، یعنی کاربن ډای اکساید ابزور کوي. کاربن ډای اکساید چې دی دا زموږ چاپیریال ته ماحول ته دې ته ډېر نقصان رسوي. دا کاربن ډای اکساید ابزور کولو کې ډېر مین کردار ادا کوي. بل او دغه یونانیان چې دی له دغه دوایانې جوړوي. اچھا د تب والا چې دی د پنسار والا چې دی دا په دوایانو کې استعمالیږي. دا د کومې بیمارۍ لپاره استعمالیږي؟ د دې بجې یو د نس درد لپاره، یو د پیچس لپاره، یو د کولمو د زخم لپاره او بل دا ماحول ګرینري چې دا اکسیجن ورکوي که نه. بل څه چې دا فرټایل کوي. په افریقا او په ساوت ایشیا او په میډل ایسټ کې دا چې دی دا ډېر زیات کېږي او دا دغه څه ورته ویلي دي ایټم بم مې ورته ویلي. ایټم بم افریقې والا بل دغه ورته ویلي مطلب د رسک درخت یو ده، یعنی د افریقې والا چې دی دغه ته د رسک درخته هم ویلی دی. یعنی د رسک درخته ویلي ده. دا په دې وجه ده چې په افریقا کې مطلب کله چې کله یو ګرینري نه وي هلته اکثره خلک چې دي میږي او زه دغه شان ګوري. ته دا دغه ښکاره کړه، دا بجې کم دي تا سره؟ دا بجې ښکاره کړه. دا بجې ډېر زیات د اهمیت وړ دی. لږ رانږدې کړه. دا چې دی دا بیخي ډېر زیات دا په مځکه کې نایټروجن فکسیشن چې دی دا کوي، یعنې دغه دی نایټروجن د مځکې د زرخیزي لپاره ډېر مین کردار ادا کوي. نو موږ په کار دی دغه چې دی دا د کیکرو خیال وساتو. دا د یام درخته نه ده، زموږ خلک دې ته په د یام دغه ګوري. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. او ستا د کیکر په هکله څه یایې؟ کیکر به موږ نه پرې کوو. ته څه وایې؟ په زور وګاږه ځه مخه. کیکر به نه پرې کوو.